سلامونه د لمر تلویزیون قدرمندو لیدونکو خواږو بینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو ځل بیا زه عبدالهادي صافی ستاسو هرکلی کوم. تېره خپرونه په ټنګ ټکور باندې شروع شوه او په ټنګ ټکور به ختمیږي. نن را سره د دیرې میلمه څوک دی؟ هغه څوک دی چې تل به تاسو یې د سندرې اورېدلي وي. تکړه سندرغاړی، ځلانده ستوری همایون صاحبزاده دی چې ډېر د لرې ځای څخه راغلی. ستړي مه شئ، په خیر راغلی همایون جانه. کور ودان عادي جانه، اجازه راکړئ ټول دوستان سلامونه وایم د موږ د لمر د تلویزیون لیدونکو ته او دغه دوستان چې ګران خواږه دوستان راته شاوخوا راټول شوي دوی ته یو سلام او خپل د دوستان چې ما سره د نن موسیقي نوازندګي کوي، ما سره تکاري کوي، دوی ته هم یو سلام. خوشحاله یم چې په خیر راغلی او تنام نه راغلی. فکر کوم ورور در سره هم راغلی، ارون جان راغلی دی. ارون جان تاسو هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. خیر اوسئ. سلام د ټولو ته ورسیږي او خصوصا د لمر تخنیکرانو ته او تاسو خپل ته. ډېر خوشحاله شم د تاسو د دیدن لپاره. ډېره مننه کوم. وایي خانې په یارانو خانې. زما دوستانو ټول ستړي مه شئ، زما میلمنو په خیر راغلی. او د یاده مو باسئ دوستانو چې ما سره ډېر ښه موزیشن ناست دی. هغه موزیشن چې همیشه هغه ښه هنرمندانو سره به تاسو لیدلي. په طبله کې بصیر جان دی. بصیر جانه ته هم ستړی مه شئ، په خیر راغلی. رفیق ایاز چې یو تکړه سندرغاړی دی چې نن ما را دعوت کړی چې راغلی همایون جان سره کومک هم کوي. خو په را روانه دیره کې را سره رفیق ایاز هم میلمه دی چې د یو تکړه ښایسته کورنۍ څخه دی چې هغه هم همیش د افغانستان د هنر لپاره ډېر زیات خدمت کړی. سلیم لالا په رباب کې ده او دا نور دوستان ټول ستړي مه شي، په خیر راغلی. ښه همایون جانه پېښه خو دې وکړه له خیره، دې وطن ته م راغلی، ډک لاس به راغلی له خیره. والله کوشش کوو همیشه چې یو څه ولرو ځان سره چې وطن ته راځو. خو حق ده په موږ، د موږ د خلکو حق ده په ما، د وطن حق ده طبعا. ښه څنګه دې پېښه وکړه؟ د پېښې خبره کوه، څنګه راغلی؟ ساروان استاد ته یو چا ویلي داسې یو ټوکه به کوم که نه، مهرباني ورته ویلي چک ته تللی یو وارې خارجي سفر درلود، یو وارې پولند ته تللی، روسیې ته تللی، بیا غوث زلمه موږ ډېر ښه نطاق د هغې پوښتنه ترېنه وکړه. وایي تو رفته بودی سفرهای خارجی هم داشتی؟ وایي تک دې څنګه و؟ ساروان استاد هغې وقت یاده وتلی چې د دولت لیږلی یا څنګه و؟ دی ویلي والا برو بود. ما گفتم بخی بیا تو هم برو. برو بخی بیا که توم برو. موږ هر څوک افغانستان ته راځي. پروسه کال هم راغلم، دعوت شوی وم. بیا هم د لمر تلویزیون نه مننه کوو چې بیا یې را دعوت کړو، راغلو او تاسو نه مننه. بس خوشحاله اوسېږئ چې تاسو همیش زموږ دغه دیرې ته راغلی او همیش راځئ زموږ د لمر تلویزیون ته. کامیاب اوسېږئ. خو راځه چې یو څه درنه واورو، لیدونکي به هم منتظره وي. مننه. مخکې دې نه چې شروع کوم، رښتیا ما مشر تره دلته ناسته څنګ کې مې ډېر په ما ګران دی او ډېر خوشحاله یم چې ورسره ګل بادشاه کاکا مې او ما تره دی نه راته دې ته مې خاص زنګ وکړم هلته به راځې دلته به ما سره کښېنې په دیره کې. تا چې رښتیا هم هغه تېرو دیرو ته دې بوتلو، ځکه چې همیش زموږ په دیره کې مشران ډېر زیات وي. ستړی مه شې کاکا ته هم په خیر راغلی. ښه همایون جانه لیدونکي به ټول منتظره یي له خیره. زه به یو سندره تاسو ته وړاندې کړم، یو پیغام دی د خپل موږ ټول وطن ته او ځوانانو ته او بالخصوص هغه څوک چې مثلا جنګ او د مسایل مخ ته وړي چې هغوی ته غوږ کې یو پیغام ورسېږي. لمن یم دا هم یو څه تاثیر پرې وړي. دوستانو همایون جان نه دغه ښکلې سندره اورو، تاسو په ویاړې ښې چکې ووایئ. زه هرشم سلیم لالا. خپل تالا والا اور بل ته ګوري ژاړي، وران لمبه لمبه کابل ته ګوري ژاړي، په سرو شونډو یې د ژوند سندره نشته، کله ځان او کله بل ته ګوري ژاړي، کوم ظالم د پېزوان ډنډر مات کړی، غلی غلی خپل چار ګل ته ګوري ژاړي،
افغانګان د نړیوالو سره سم واخلا سره سم واخلا نور د غاړې نور د غاړې تو پکلري کا قلم واخلا او قلم واخلا افغانګان د نړیوالو سره سم واخلا سره سم واخلا نور د غاړې نن د زړو وسلو دوران تیر شوی بل زمان دی نن د زړو وسلو دوران تیر شوی بل زمان دی بچو ته باید د مکتب په لور قدم واخلا او قدم واخلا نور د غاړې نور د غاړې توپک لرې که قلم واخلا او قلم واخلا افغانګان د نړیوالو سره سم واخلا سره سم واخلا نور د غاړې رفیع جانا ماشاءالله مامره تخوار حیرانو سے پخپل وطن کے ترڅو بتخوار حیرانو سے پخپل وطن کے د نوي ژوند په لور پوها د علم واخلا او علم واخلا افغانګان د نړیوالو سره سم واخلا سره سم واخلا نور د غاړې نور د غاړې توپک لرې که قلم واخلا او قلم واخلا افغانګان د خدمتګار دغه پیغام په اولادو تطبیق کا د خدمتګار دغه پیغام په اولادو تطبیق کا د یو سرلوړي ژوند په لور ورته قلم واخلا او قلم واخلا نور د غاړې توپک لرې که قلم واخلا او قلم واخلا افغانګان د نړیوالو سره سم واخلا سره سم واخلا نور د غاړې توپک لرې که قلم واخلا او قلم واخلا افغان ته چې ناز او کرشمې یا نوي زړه مې ولې ورانه زمانی مستانه وی زمه بلې ورانه ته چې ناز او کرشمې یا نوي زمه بلې ورانه ابا سیر جانا نودا ها ماشاءالله ها سلیم لالا چکه ماشاءالله
غریب یم بینوا ستا دیدن قیمت بها ای لیلا کله به خلګۍ ارزانه وي زړه مې ولې ورانه لیلا کله به خلګۍ ارزانه وي زړه مې ولې ورانه ته چې ناز او کرشمې عیانه وي زړه مې ولې ورانه دلته مرازه جاری هی ولې نه کوم یاري دلته مرازه جاری هی ولې نه کوم یاري شیرین وخت دی ولې خوش زیانه وي زړه مې ولې ورانه شیرین وخت دی ولې خوش زیانه وي زړه مې ولې ورانه ته چې ناز او کرشمې عیانه وي زړه مې ولې ورانه شابه رفیع جانا بیگارا شب رائی ہے بہائی جان بہائی بیگارا شب رائی ہے بہائی جان بہائی سرمال بتر اشنا قربان وي زړه ولې ورانه سرمال بتر اشنا قربان وي زړه ولې ورانه زاهدان د زمانې مستانه وي زړه ولې ورانه ته چې ناز او کرشمې عیانه وي زړه ولې ورانه زاهدان د زمانې مستانه وي زړه ولې ورانه ناز او کرشمې عیانه وي زړه ولې ورانه زاهدان د زمانې مستانه وي بیا ستړي مشئ دوستانو په خیر راغلی هر کله راشئ ښکلې دیرې ته او رنګینې دیرې ته هغه دیرې ته چې د دنیا کې چې هر چېرته افغانان دي او په موسیقي باندې پوهېږي او دې دیرې ته یې ځان رارسولی وي دا هغه دیره ده نن همایون جان را سره ناست دی سندره خو ډېر خوند وکړو همایون جان کور دې واده ژوندي اوسې ایله ما چې لیدونکو ته یې خوند ورکړی او څه خوند یې اخیستی دی نه څنګه دي چې کوم ځای کې ته اوسېږې فکر کوم ډېر د لرې ځای نه م راغلی هلته داسې دیرې جوړېږي او که نه جوړېږي زه رښتیا هم د ډېر لرې ځای نه راغلم اروپا کې اوسېږم مسله دا ده چې دیرې که نه جوړېږي موږ خپله جوړوو ځکه یو نوازنده لندن کې ده یو نوازنده هالند کې ده چاته هغې زنګ وکړو چې راشه لطف وکړه مهرباني وکړه متاسفانه د ثبت امکانات موږ ډېر ښه نه لرو ځکه او بل که موږ ثبت هم کوو نو نه پوهېږو چا سره دغه دیره څنګه ده چې دا دیره خو ځان ته دیره ده دا خو هر شی جوړه ده دیرې هغه بنسټ ده ځکه بنسټ د دیرې د مشرقي خوا نه او د پکتیا او د خواو چې مثلا کوم دیرې کېدلې هغه شته نو هغه شکر الحمدلله د هغې دپاره موږ هم راغلو د هغې کوم شرکت بس ته د خوشحاله اوسېږې خو لیدونکو همایون جان نه به خبرې لږې کمې اخلو سندرې به ترې ډېرې واخلو ځکه چې تکلیف یې ډېر زیات ویستلی و 12 ساعته او 10 ساعته سفر کول هم ډېر زیات زور غواړي خو راځه همایون جانه لیدونکي به ټول منتظره یو بله سندره را باندې اورې که نه اورې زه په خدمت کې یم یو بله سندره به تاسو ښه دوستانو دا تاسو همایون جان او په ویاړه خېچه کې ورته ووایه
ککینم شارما جانان خوب که خوب ما حرام ده رازات را یادیگی ټول شپه کشپه ژړا راځي نه نشته د زړه زور زما هغه پخوانی نشته د زړه زور زما هغه پخوانی مینې لیونی کړمه مینې لیونی مینې لیونی کړمه مینې لیونی نشته د زړه زور زما هغه پخوانی نشته د زړه زور زما هغه پخوانی مینې لیونی کړمه مینې لیونی مینې لیونی کړمه مینې لیونی زور ده ستاد مینی زور بل چې په ما اور ده و جانانو ستاد مینی زور ده ستاد مینی زور بل چې په ما اور ده و جانانو دل تا تیارو کې پروت مرګ نه بینوا تیارو کې پروت مرګ نشته د زړه زور زما هغه پخوانی نشته د زړه زور زما هغه پخوانی مینې لیونی کړمه مینې لیونی مینې لیونی کړمه مینې لیونی چکې اباسي جانا نامدا زانا کم نخکاریت زکا دل غاما یم بوبا ما تخول زانا کم نخکاریت زکا دل غاما یم بوبا ما دزان پشانتی ولی نگرانے ما دزان پشانتی ولی نگرانے مینلی ونی کرما مینلی ونی مینلی ونی کرما نشته د زړه زور زما هغه پخوانی نشته د زړه زور زما هغه پخوانی مینې لیونی کړمه مینې لیونی مینې لیونی کړمه مینې لیونی ژوند بخیر له یاره وي که په جنت ما ته خو مختاره نه لري اهمیت ژوند بخیر له یاره وي که په جنت بند یار په زلفو خوښ یم زندانه بند یار په زلفو خوښ یم زندانه مینې لیونی کړمه مینې لیونی مینې لیونی کړمه مینې لیونی نشته د زړه زور زما هغه پخوانی نشته د زړه زور زما هغه پخوانی مینې لیونی کړمه مینې لیونی مینې لیونی کړمه مینې لیونی ها مینې لیونی کړمه مینې
وای کمی جانم د خیرا راغه و بادشاہ وزیر یارا مال بطالا کم سر وزیر ورکو ماوا وی اول دی ویل چی رامیان شوا بادشاہ وزیر یارا اس رات وائی زڑگے صبر کا مایا ناوا وچ ڈالے ڈالے خامازان پخوفی دشی ویس پخمائی اچ ولوی کی تیار شی در زما ڈالے 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 خامازان پخوفی دشی ویس پخمائی اچ ولوی کی تیار شی در زما چ ڈالے ڈالے خامازان پخوفی دشی ویس پخمائی اچ ولوی کی تیار شی در زما استاد وصل لیدلی ډیر می خوبونه استاد وصل لیدلی وای بغل تا می گزاره دنیا نشي چې ولوي کی تیار شي در زما ډاله ډاله خمازان په خوبي د شي وسپوږمۍ چې ولوي کی تیار شي در زما چې ولوي کی تیار شي در زما دواړه ګلونه د پکتیا یو ډېر بخښي وسپوږمۍ چې ولوي کی تیار شي در زما دا ډالې ډالې خمازان په خوبي د شي وسپوږمۍ چې ولوي کی تیار شي در زما چې ډالې 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 خمازان په خوبي د شي وسپوږمۍ چې ولوي کی تیار شي در زما چې ولوي کی تیار شي در زما چې ولوي کی تیار شي ټول دنیا په خوفي ده مالې ونی ته بل ځای نه راځي خوبونه سپوږمۍ د بیرې سر ته راغله ګرانې هغه رانغله چې د چا د غم امره زار مستی محبوبي په دې تن پسې دې مرم په دې روغ لیوانه کړم چار مستی محبوبي په دې تن پسې دې مرم زه دې روغ لیوانه کړم چار مستی محبوبي په دې تن پسې دې مرم زه دې روغ لیوانه کړم
ځوانې راشه چې ګل درکړم په تور اوربل کې به دې څومره خوند کوي وی خبرې کړې شونډې دې رپي ګرانې لکه سورګل چې د سهار شمال وهي وی زار وسې محبوبې په دې دم پسې دې ورم زه دې روح لیوانی کړم زار وسې محبوبې په دې دم پسې دې ورم زه دې روح لیوانی کړم زار وسې محبوبې په دې دم پسې دې ورم زه دې روح لیوانی کړم وی بلتونه صبر راته وکړه واده یارۍ بندونه اوس تړلي دي په صبر صبر پوره نه شوه ګرانې سبا مې نیت د ځان بسین ته غورځوم وی زار مستې محبوبې په دې دم پسې دې ورم زه دې روح لیوانی کړم زار مستې محبوبې په دې دم پسې دې ورم زه دې روح لیوانی کړم زار مستې محبوبې په دې دم پسې دې ورم زه دې روح لیوانی کړم چار مستې محبوبې په دې دم پسې دې ورم زه دې روح لیوانی کړم زار مستې محبوبې په دې دم پسې دې ورم زه دې روح لیوانی کړم واه زار مستې محبوبې دیرې پسې د مرم او زه د روغ لیونی کړم ټولې خبرې په دیرې روانې دي چېرته ګرځېواله که چا کور ته وانوړې کېنه کېنه دی خوا کورونه دي دومره جګې ماشاءالله کورو ته ونه ګورې خوا دې خوا ښه ښه امین جانه ډېر خوند دې وکړو ژوندي اوسئ دغسې دیرې دې کله هلته جوړې کړي رښتیا به وایه درې والا داسې درې خو نه جوړېږي خو بیا هم دغسې دیرې څومره مینه ده دا رقم خو نه دا مینه خو دلته کاکا څنګه ښه ناست دی او د کاکا قربان شم ما ته یو کې انرژي راکړي دلته شاته مینه سره مشران خو خوند کوي په دیره کې ډېر خوند یې وکړو ډېر زیات امین جانه هارون جان هارون جانه څنګه دی دا سړی هلته زمزمې درته کوي نه کوي او ته ورسره څنګه راپېښه وکړه ما پېښه داسې وشوه چې ما ورته ویلې ما دا تاسو ډېرې پروګرامونه مونږ چې لیدلي وو ډېر لرې نه مو لیدلي وو نو کله چې هغه شو ما امین جان ته ویلې ما راځه چې دواړه لاړ شو دغلته د نږدې نه وګورو او واقعیت هم چې کله مونږ دلته راغلو یعنې داسې یو جذبه مونږ ته راکوي چې نه پوهېږو نو ګډا راځي خو نو څه وایو بېرته ځې که نه والا لاړ به شو خو نه کېږي ژوند زندګي بیا به راشو بیا راځو مګر هم بیخي بالکل ښه خوند کوي هارون جان اخري خبره ته داسې وکړه که نه دا ځای ډېر ښه دی کاغذ د موسیقي په لحاظ دغه ځای ډېر ښه دی د موسیقي د نګاه نه موسیقي د نګاه نه خپل وطن ده خپل وطن ده او بس خپل خپلوان ګورو دغه افغانان خپل ګورو ډېر خوشحاله کېږي واقعیت هم نو دغې دپاره راځو مو خو نو بل مطلب نشته دلته خلک وایي که نه خپل وطن ګل وطن څنګه د ګل وطن په خاطر باندې به امین جان یو بله سندره واورو ته آماده دوستانو دا ممده ده او موږ ممده یو تاسو ممده استئ ښې چکې ورته ووهئ ہے چکلی والا میں بلل ویس کم سوال دس پی نخلی وکمایا ہے پریدا لاس میں پریدا کانی چیخی گاڑا
چې پې واده وفا وی په هغه ځای وی باندې اور لګېده ته کابل ته مزه ما بهیره کې مایا وی کچکول به واخلم لنګي به مې کوم او کله تا ته پرېږدم کله تا ته پرېږدم کچکول به واخلم لنګي به مې کوم او کله تا ته پرېږدم کله تا ته پرېږدم کله تا ته پرېږدم کله تا ته پرېږدم وی دغه د ځان مې مسافر کې کله تا ته پرېږدم کله تا ته پرېږدم وی دغه د ځان مې مسافر کې کله تا ته پرېږدم کله تا ته پرېږدم اوس به په چا باندې کوې دومره نازونه کله تا ته پرېږدم کله تا ته پرېږدم کچکول به واخلم لنګې به مې کوم کله تا ته پرېږدم کله تا ته کچکول به واخلم لنګې به مې کوم او کله تا ته پرېږدم کله تا ته پرېږدم نوره ها چکه وی ما یارانه کله کوله کله تا ته پرېږدم کله تا ته پرېږدم هو ما یارانه کله کوله کله تا ته پرېږدم کله تا ته پرېږدم غریب سړی و خپل روزګار به مې کوله او کله تا ته پرېږدم کله تا ته پرېږدم کچکول به واخلم لنګې به مې کوم او کله تا ته پرېږدم کله تا ته پرېږدم کچکول به واخلم لنګې به مې کوم او کله تا ته پرېږدم کله تا ته پرېږدم طویل وطن ته مزه کله تا ته پرېږدم کله تا ته پرېږدم وی ما در طویل وطن ته مزه کله تا ته پرېږدم کله تا ته پرېږدم وی مڼې خوږې دي ما بهیره کې مین او کله تا ته پرېږدم کله تا ته پرېږدم په یارانه کې زه شریک رقم لوم او کله تا ته پرېږدم کله تا ته پرېږدم کچکول به واخلم لنګې به مې کوم او کله تا ته پرېږدم کله تا ته پرېږدم کچکول به واخلم لنګې به مې کوم او کله تا ته پرېږدم کله تا ته پرېږدم بیا ستړي مه شئ دوستانو ډېره ښایسته دیره وه او خوږه دیره وه ډېره ښه مخکې لاړه او څنګه چې تاسو وکتل امین جان راغلی او په دیره کې ناست و سره د نورو دوستانو دغه دیره ډېره زیاته رنګینه کړه او خوندېداره یې کړه خو ما ته خو یې ډېر زیات خوند راکړه خدای دې کړي چې تاسو هم ته ډېر زیات خوند اخیستی وي امین جانه قدمونه د بختور شه او هر کله راشي کور ودان ما خپله دومره خوند واخیسته چې په ژوند کې زه دا نه هېرېدونکې شپه دی ما ته او په ژمي کې دا شپې حقیقت مې دا رقم ما نه درلوده
دا ډېره ځان ته ډېره ده او بل د ټولو هنرمندانو ټولو دوستانو نه چې سندرې وایي څه په کلي کې څه په بانډو کې څه په خپله مرکز کې چې دي هغه څوک چې لایف سندرې کوی شي رادي خپل ډېرې ته ځکه خپله ډېره ده د ما ډېره ده زه په کوم هغه بل نه یم راغلی مثلا زه راغلی یم د زړه مینه ورکوم خپلو دوستانو ته او هغه دا ډېره دومره ډېر مینهوال لري نه تنها دلته په افغانستان کې چې په بهر کې په اروپ کې ما ته داسې خواهش وای ما نه هیله شوې چې ته راشه دې ډېرې کې کښېنه چې موږ واورو او بعضې نور دوستانو مستفید شي غواړو هنرمندان یې دلته نور هم راشي اضافه شي دا ډېره دی خدای نه خلاصوي او ادامه دې پیدا کړي عمري که چېرته غوښتنه نه وشي یا ستا په زړه کې څه ارمان وي په سندرغاړو کې به کوم هغه سندرغاړی که نه ستا ورسره زړه ولګېږي او روی غواړي چې تا سره په دیره کې یو ځای کښېني که چېرته تا نه غوښتنه وشي کوم سندرغاړی به ته انتخاب کړي زه والا هر سندرغاړی ما ته زړه د کومې ما باندې ګران ده که څه بریالی صمدي ده ځوانانو کې نومونه به که جاوید امرخیل دی ما ډېر ښه دوست ده ګودر زاده ما ډېر ښه دوست ده دغسې بارام جان ده بارام جان خو لرې ده بارام جان به راولو که نه بارام جان به راوغواړو او هغه ته بیا ته له خیره ما پیغام ورسوه چې راشي په سترګو دا حتما ما ته خبرې اوري هیله کوم ترې نه راشي که چېرې ته راتلې ما هم در سره جوړه به کړي نو به سندرې ډېر خوند به وکوي ډېره زیاته مننه کوم قربان شي او تا نه بلکې ستا ټولو ملګرو نه چې هلته راغلي دي موږ د خپل دوستانو نه ډېره زیاته مننه رفیع جانه تا څخه ډېره زیاته مننه کوم سلیم لاله او مکمل د ټیم نه بصیر لاله ډېره زیاته مننه او دوستانو تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه کوم چې تر دې دمه موږ سره پاتې شوئ هغه تورتوتان له تاسو قربان او ښکلې دیره ته پاتې وئ او دغه سندرې مو واورېدې خو راځئ یو خبره به بله مو کوو هغه دوستان شوقیان وي په بانډو کې وي په کلیو کې وي هر چیرته چې تاسو هستئ د راتګ طریقه ډېره اسانه ده تاسو کولی شئ زموږ د واټساپ شمېره ځان سره یاداشت کړئ 011 بیا به درته په دري ژبه ووایم 071 تاسو کولی شئ په ده باندې خپل ویډیوګانې راولېږئ او راشئ خپلې دیرې ته راشئ او دغلته کښېنئ خپل هېوادوال په خپل خوږ غږ باندې ونازوئ دا وه زموږ د دې اونۍ دیره تر بلې دیرې پورې زه عبدالهادي صافی ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی بخونکي خدای سپارم هر څه چې هستئ خوشحاله او سوکاله اوسېږئ د خدای په امانۍ سره سم د همایون جان خوږې ټپې هم و اول بدواړه سره ناستو اوس چې یوازې چېرته کښېنم ژاړمه وایي جانانه خوب په ما حرام دی خدایا ته رایادېږې ټوله شپه ژړا راځي نه هو نه زه درځم نه ته راتلی شې جانانه چا نه به دې وکړم تپوسونه څنګه به یې څنګه به نه الله دې راوله چې ووایې حالونه ما نه جانان غوښتي سپورو څڼو تا ګلونه په سر لیا چرته خو زموږ کلي ته هم راپېښه ما ورسره کړي دي په سرو ګلو لوزونه په سر لیا چرته خو زموږ کلي ته هم راپېښه چرته خو زموږ کلي ته هم راپېښه وکړه لورا قسم را سره وخوره جانانه ما در سره څه بد کړي دي نه وایي چې یاران دې نه کوله
لاس دې راته ولې راکوونه یاره په خپل لاس مې حلال کا ما حجتیانو باندې مو وژنه وینا او ما نه جانان غوښتې سپورو څڼو تا ګلونه په سر مې چېرته ښه زمونږ کلي ته هم راپې